بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، د واتساپ په اړه نن درته یو شپږ مهم اپشنونه ښیم چې څنګه تاسې کولی شئ هغه نه استفاده کوئ. واتساپ به اوپن کړئ. اوپن کېدلو نه وروسته تاسې به راشئ. لومړی خو د ټکس د فارمټینګ په اړه درته خبره کوم. مثال تاسې غواړئ چې ټکس لیکئ، هغه دې بولډ شي. فرضاً زه لیکم بسم الله د سلام لیکمه، سلام غواړم چې دا بولډ ولیکل شي. نو تاسې به لومړی سټار ولیکئ، بیا به ولیکئ سلام یا هر څه چې کوم میسج تاسې لیکئ هغه ولیکئ. هغې نه وروسته سټار ولیکئ. نو کله چې سټار ولیکئ دا ستاسې لیکل به غټ شي. سټار مخکې د لیکلو نه او وروسته د لیکلو نه ستاسې ټکس چې دی بولډ کئ، ډبل کئ. لکه دا وګورئ سلام ولیکه، دا اوس بولډ شو. همدارنګه دویمه خبره، که چېرته غواړئ چې تاسې دا ټکس اټالیک شي، لږ داسې په څنګ شي، نو هغې دپاره به تاسې راشئ دغه ته انډرسکور به ولیکئ. انډرسکور نه بعد به خپل لیکل چې کوم دي هغه به وکئ. فرضاً زه لیکم فهیم او دې نه وروسته به بیا انډرسکور تاسې ولیکئ. ګورئ دا اټالیک شو، داسې په څنګ شو. دریمه خبره دا ده که چېرته تاسې د ټکس د پاسه یو خط راوړئ چې سټرایک تھرو ورته وایي، نو هغې دپاره به تاسې راشئ دلته دا ټلټ آیکن دغه چې دی سمبول دا به راوړئ. بیا به راشئ خپل لیکل به وکئ. لیکل مو چې وکړ بیا به راشئ دا ټلټ کوم سمبول چې دی دا به راوړئ. نو دې دپاره به ستاسې چې دی دا میسج یا لیکلو د پاسه به یو خط راشي. بله خبره دا ده که چېرته غواړئ تاسې داسې یو هایلایټ ورکوئ چې مونوسپیس هم ورته وایي، نو دې دپاره به تاسې راشئ سمبولز ته. دغه سمبول چې کوم دی دا سمبول به تاسې راواخلئ، بیا به خپل لیکل وکئ. دې نه وروسته به بیا هم دغه سمبول تاسې ولګوئ. ګورئ دا هایلایټ شو یا مونوسپیس دې واخیسته. په دې څلورو اپشنونو تاسې پوه شئ. اوس راځو ویډیو کلیپ، لکه وایس میسج چې مونږ لیږو څنګه به ویډیو کلیپ داسې لیږو. ویډیو کلیپ د لیږلو لپاره به تاسې راشئ په دې کیمره نشان به کلیک وکئ، لکه څنګه چې د وایس میسج نیسئ بره به یې جیک کئ. دا اوس ګورئ ویډیو چې دا سټارټ کېږي. د ویډیو دپاره به تاسې چې دی دا د کیمره نشان لکه څنګه چې تاسې د وایس دپاره د وایس میسج آیکن چې دا زور نیسئ بره وړئ لا کېږي، نو دې دپاره به تاسې راشئ او همدغه د کیمره نشان چې دی دا به زور ونیسئ لکه داسې. ګورئ مونږ چې دی وایس د ویډیو کلیپ چې دی دا مو سینډ کړ. دا ویډیو کلیپ چې دی دا اوس هغه کتلی شي لکه څنګه چې د وایس میسج دی. په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې همدغه ویډیو کلیپ ولېږئ د وایس میسج په رقم باندې. بله راځو که چېرته تاسې یو عکس لیږئ او غواړئ چې هغه ایچ ډي ولېږئ، مثال د لیکلو عکس وي نو هغه غواړئ چې ایچ ډي ولېږئ، مطلب چې کوالټي ښه وي، ښه کوالټي کې لیږئ. نو تاسې به راشئ عکس په خپل راواخلئ. کله مو چې عکس راواخیسته، عکس مثال زه غواړم چې دغه عکس سینډ کومه، دا مې راواخیسته. اوس تاسې به دې ځای نه راشئ، په دې کې به په دې ایچ ډي باندې به کلیک وکئ. ایچ ډي باندې مو چې کلیک وکړ، ګورئ دې کې کوالټي ده، پکچر کوالټي ده. تاسې وګورئ مونږ سره اوس دوه کوالټي 1080 او 800 سټنډرډ کوالټي ده، بل های کوالټي ده. نو تاسې به انتخاب کړئ دا های کوالټي ایچ ډي. ګورئ پوټو سیټ ټو ایچ ډي کوالټي، دا به سینډ کلیک کړئ. نو کله چې دا سینډ کلیک کړئ دا به مونږ سره چې دی سینډ کېږي د ایچ ډي په کوالټي کې. نو دا چې دی د دې دغه به بیا صفحه معلومیږي، صحیح به معلومیږي. نو په دې طریقې سره کولی شو چې مونږ دغه شپږ اپشنې کار کړو. لومړی چې دی مطلب ټکس بولډ، اټالیک، سټرایک تھرو، مونوسپیس، همدارنګه چې دی ویډیو کلیپ او همدارنګه ایچ ډي عکس لیږل، چې دا مهم اپشنونه دي چې دې باندې تاسې باید پوه شئ.